د خپلې ځانګړې موسیقۍ په اړه خپل نظر تاسو سره شریک کړم. یعنې اتڼ. اتڼ د افغاني نڅا او موسیقۍ ځانګړې څانګه ده. اتڼ نننی نه ده، پرونی نه ده. حتی ښایي اتڼ له تاریخ مخکې هم ریښه ولري، ځکه د اتڼ حرکتونه د انرژۍ غورځې پرځې دي. افغانان د اتڼ له لارې نه یوازې دا چې موسیقي تولیدوي، نڅا تولیدوي، بلکې خپل تاریخ ښیي، خپل تاریخ نندارې ته وړاندې کوي، خپل اوږده او لرغوني دردونه او کړاوونه او خپل تاریخي سرنوشت د اتڼ د حرکاتو په وسیله د خپلو اندامونو په ښورولو سره نندارې ته وړاندې کوي. متاسفانه چې دې برخې ته نه انسان پوهانو او نه نورو پوهو او د تاریخ پوهانو پاملرنه کړې. اتڼ هغه څه دي چې باید د بشري تاریخ په لویه موسیقي ورګډ شي، د نړیوالې موسیقۍ یوه څانګه شي، ځکه نو د یونسکو اداره کېدلی شي نړیوال رنګین رقص و نڅا ته دغه څانګه وردننه کړي. ځکه چې اتڼ د انرژۍ لوبه ده، د انرژۍ اورلوبه ده، او په اتڼ کې د حرکت له لارې ښایي هغه څه وموندل شي چې تر اوسه نه تاریخ لیکونکو لیکلي دي او نه زموږ په مدون او متني شوي فرهنګ کې چا ځای ورکړی. ځکه چې زموږ ټولنه او زموږ نسل هغه نسل ده چې همیشه تاریخ نیم لیکل شوی پاتې ده. نو که غواړئ چې افغان ولس وپېژنئ او افغانستان وپېژنئ، اتڼ ته لاره ورکړئ، اتڼ په رسمیت وپېژنئ، اتڼ د نړیوالې موسیقۍ یوه څانګه کړئ او اتڼ تر ملاتړ لاندې راولئ، اتڼ ثبت کړئ، اتڼ ته رسمیت ورکړئ. اتڼ د ټولو انسانانو د ښادۍ او د خوښۍ لامل کېدلی شي. اتڼ بې جوړې نڅا ده او باید ورته پاملرنه وشي.